د کشنیانو د انجونو د هلکانو تر ټولو زړه لوبه چې ده هغه پټ دي، ټیلو چې ورته وایي. دا په دا وطن کې، په پښتنو وطن کې نه بلکې په بر صغیر پاک و هند کې او زما خیال د دنیا په هره خطه کې کشنیان چې کله بازۍ سره کوي دا پټانې کوي. په مختلفو علاقو کې مختلف نومان دي، کله ودې ته هاید اینڈ سیک وایي، کله آنک مچولي ورته وایي، مختلف د دې نومان دي، خو پښتانه چې دي هغه پټانې ورته وایي. او دا د کشنیوالې زموږ د یادو یو ډېره غټه ذخیره ده چې موږ به د پټانې سره کوئ، ډېر ښه خوند به یې کوئ. په دې حواله باندې به نن موږ مجلس کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زایم نقیب الله کزی، دا د زما یوټیوب چینل. دلته زه په مختلف موضوعات باندې هر ماښام مجلسونه کوم او دا تاسو خوښوئ. ستاسو یو جان مننه. دا زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ بټن دباو کړئ چې بیا هر ماښام زه ویډیو اپلوډ کوم اول د واره در تاسو ته ورسیږي. دوستانو، دا زما په دا یوټیوب په دا پلی لیست کې مختلف د لوبو په حواله باندې ویډیوګانې پرتې دي، ما جوړې کړي دي. پر دې باندې ما خپل یادونه د تاسو سره شریک کړي دي، نو او تاسو هم په خبر کړي یاست چې ګوا مطلب دا مجلسونه بیا ویر نسی نه او محفوظه پراته یي. نو په دې حواله باندې موږ لګیا یو خپل یادونه تازه کوو. تاسو هم خپل یادونه تازه کوئ سي، دا کمنټ پر کولی سي او یو بل ته لینک استوئ سي په واتساپ کې. دوستانو، د پښتنو په وطن کې موږ چې کله د کشني ولو، تاسو چې هم کشني ولاست، یو لوبه م کوله پټانې چې ورته وایي، آنک مچولي په اردو کې یا پنجابي کې ورته وایي نه، یا په بله معنا ټیلو به موږ ورته ویلی چې ټیلو ابول ټیلو دا را مجلس. نو دا پټانې دا څنګه کېدی؟ دا دوستانو داسې کېدی چې 3-4 هلکان او انجونې به هم پکښې وې. که انجونو جلا ټیلو کوله یا هلکانو جلا کوله فرق نه کوي. که یو ځای د خاندان غي، د مالې غي او د کلي غي، د کوڅې غي، شناخته هلکانو انجونې چې ګرد عمر یې یو ځای سره تیر کړي او مجلسونه سره کړي، یو د بل د کورو کرځي راځي، یو د بل رشتهداریانې نه، نو دا رقم کزن چې ورته وایي، یو د بل رشتهداران، د اکا زامن، ماما زامن، لوڼې، خویندې، دا ګرده په آپس کې خنداګانې کوي، مجلس کوي، ټیم پاس کوي. نو دا د دوی د جسم دپاره، د بدن دپاره ډېر ضروري، د دوی د شارپنس دپاره، د دوی د ذهن ازمایش دپاره، د دوی د جستجو دپاره د کشنیوالي چې کوم هډونه جوړیږي، بدن جوړیږي، نشونما کیږي، شناخت زیاتیږي، تجسس زیاتیږي، ذهني ازمایش او دماغ او تر او تازه یې پښې او بندونه لاسونه جوړیږي، د سترګو کار، غوږونه کار شروع کړي. نو دا کشنیانې چې لوبې کوي نن سبا خو ګرته په ویډیوګانو باندې اخته یي، په ویډیو یوټیوب کشنیان د ګیمونه دي لګیا دي نه، دا د انسان بدن او د کشنیانو بدن او ازمایش دا ور خراب کړي. دغه لوبې چې دوی کولې، دا پټانې یا ټیلو چې ورته وایي په کشنیوالي نه، چې ډېر لیرې به نه ځي اوس چې ځوانان سي هغه خو نو غېږې کوي، ینډې کوي او مختلف لوبې کوي، العادات کوي، خولۍ کوي، نه د طاقت مظاهره کوي. لیکن دا په کشنیوالي چې دوی په محدود پیمانه کې نه، نو دوی ته ټیلو وایي. دا به څنګه کېږي؟ 3-4 هلکانو انجونې خپلوان رشتهداران سره رایوسي، د یو عمر یا که یو لږ څوک غټ کشنی فرق نه کوي، هغه ګرده سره رایوسي او دا یو بل ته ووایي چې بهی ته به موږ پیدا کوې، اول د واره چې دوی موږ پټېږو، ته به موږ پیدا کوې. چیرې پټېږو؟ په دا یعنې په دروازه کې یو ځای پټ سي، په یو ګدام کې پټ سي، د یو پلنګ لاندې پټ سي، د یو فریج لاندې شاته، د فریج شاته پټ سي، یا د یو غټې کړکۍ یا دروازې و شاته پټ سي، یا یو ګوګ وي، یا کالي پراته وي، یا واشنګ مشین پروت وي، یا داسې یو ګدام وي، یا درخت وي، یا یو بل داسې یو ګیټ وي، نه یو ویرانه وي، دالته دوی پټېږي. دوی چې پټ سي نو بیا دا نور یې پیدا کوي. اوس دا نو څنګه یې پیدا کوي؟ نو دا په کشنیوالي نن سبا خو ډېره ساده ټیلو پکړایي یا پټانې کېږي. پخوا چې و
موږ به د چا چې به موږ نیول هغه ته به موږ کوڼ ویلی چې وایي ته کوڼ یې، یو شی نه اورې، ته ړوند یې، یو شی نه اورې ګورې، بس ته به موږ پیدا کوې یو واره نه. د یو ساتکي دپاره به کوڼ سې، د یو ساتکي دپاره به ړوند سې، سترګې به پټې کړې، یا به مخ و دیوال ته وګرځئ، یا دروازې ته وګرځئ، یا درخت ته وګرځئ چې ته موږ نه وینې. موږ لا ځو پټېږو، یا هر ځای چې پټېږو، په کور کې، په کلي کې. دا نو نه چې وروره بازۍ په کور کې شروع وي، ته د باندې د کور څخه د باندې ووځې پټ سې. دا ته را نسي کېدی. دا چیرې چې په کومه علاقه کې بازۍ کېږي، که په کور کې دننه کېږي، په حویلي کې دننه کېږي، نو په هغه کور په حویلي کې به دی پټېږي. دا نو نه دی چې دی د باندې کلي ته یا کوڅې ته یا ولاړ سي، یا د بل کور لره ولاړ سي، هلته دا لوبه نه کېږي. بس چې چیرې د کم لوبه مختص سوي چې باید در دې ځایګې پورې به موږ لوبه کوو، د دې ځای د باندې نه وځو. ولې چې د باندې وځي کله کله داسې یو حادثات هم وسي چې یو هلک پټ سي، هغه به وایي ته ودرې، اوس پرې راځي، اوس پرې راځي، هلته پسې پټ سوی، هلته پسې بیده سوی یې نه، بیا نو وږی تږی، بیا نو خلک پسې ګرځي، باید څه سو دوی نو بازۍ کولې. که مطلب دا هم نقصان دی چې لیرې ولاړ سي، یا په سکول کې یا په مسجد کې پټ سي، بیا به نو څوک په تا پسې ګرځي، یا څوک ورک سي، نه بې درکه سي، لا درکه سي، نو بیا به څوک پسې ګرځي. نو لہذا داسې په نږدې ځای کې، په کور کې دننه، په کوڅه کې دننه، په علاقه کې دننه، چې هلته بیا څوک به اساني پیدا کولی سي، دی ځای دی. دا نو نه چې وروره ته بازۍ دلته شروع وي، ته بل ځای ځې. یا نو دا چې پخوا به څوک دا کوڼ ورته ویل کېدل، دا څوک چې به مجرم ولو، یا به دا نور هلکان یا نجونې به پیدا کولې نه، نو هغه ته بیا ویلې کوڼ، او هغه بیا څنګه کولی، دا ګرده کشنیان به سره کښېنستلو، بیا به داسې ګوته په خوله کې واچولو، بیا به یو بل پر دا سینه باندې لاس ایښوی، او ګورته به ویلې یو مخصوصه سندره به ویلې، مخصوصه الفاظ به ویلې، چې په هغه په آخري کې پر راسي نه سوباړی ورسره که، چې په دا سوباړی پر کم ځای باندې رالی ورسره کا، پر کا چې به رالی، بیا به هغه دا نور پیدا کوي، بیا به هر پلا بیا چې دا دی به پسې ولاړی، او دا نور بیا پیدا کړلو. هر څوک چې اول پیدا کړي ومې نه وي، بس بیا به ناره وکړله چې ما پیدا کړي، ما پیدا کړي، ټیلو ټیلو ما پیدا کړي. نو بیا به دا ګرده هر ځای چې پټ و هغه به سر راووتلو، او دا لوبه به هلته ختم سوله. بیا چې څوک نیولی ولو، پیدا کړی وی نیولی ولو، بیا به هغه کوڼ جوړېدی، بیا به دغه کوڼ په نورې پسې منډې ولې. دا رقم به د هر چا وارې به راتلی. اوس به دا وارې به څنګه اول د واره شروع کېدی، نو دا ته را بیا ویلې نه، اکو بکو تینتالکو، اکو بکو تینتالکو، زوی دی رالی پر توپکو، اناویسته وی راوزه، اناویسته وی راوزه، د وش لکۍ کژکه، بیبي نازه پر سپرکه، لنډی سپی پسې لکه، یو سوباړی ورسره که، یو سوباړی ورسره که. دا کا چې به پر رالی، بیا به هغه کوڼ جوړېدی، هغه ته به ویلې چې اوس نو ته دیوال ته یا دروازې ته یا درختې ته، هر شی چې دی ټاکلی وي، هغه کم ځای چې ونه هغه ته مخکه موږ ځو پټېږو. دې ته پټ پټانې وایي، آنک مچولي ورته وایي. یا بیا ناره کې درسم، نور به دا ورته ویلې چې راسه، یا بیا دا ورته ویلې چې و، داسې ناره بیا وکړه. دا چا چې به سترګې پټې کړې ولې، یا دیوال ته به ولو چې نه به ورته کتل، ناره به وکړلې درسم، هغه به ویلې راسه، یا به ویلې و، یو چا به داسې ناره وکړل، هر چا چې جواب ورکړي نه، بیا به دی منډې پسې ولی، مخ به دورې وګرځوي، منډې پسې ولی، الله الله، هلته به برچخانې له به ولاړئ، ګدام له به ولاړئ، غسل خانې له به ولاړئ، در پلنګ لاندې به کتل، په ګوګ کې، په کالۍ کې، چیرې چې د اوسېدونکو شړۍ وو، تلتکان وو، بالښتان شیان پراته ولو نه، ګوګلو ټوله د کور سامان پروت، په هغه کې به کتل، یا به د پلار و د نیکه د شاته به کتل چې څوک نه دی پټ، یا به د مور و شاته کتل چې څوک نه دی پټ، چیرې چیرې به پسې کتل، د درختې شاته، د دروازې شاته، شاوخوا علاقو کې ګیټ، دروازه و، یا کډۍ، مامتا، هر ځای پسې چې هر څوک بیا اول پیدا کړي،
بس هغه بیا کونډ جوړېدی بیا به نو دی بیا منډ سولی خو اول د واره بیا هغه اکو بکو تین تالکو زوی دې رالی پر توپکو دا بیا خامخا ویلې نه ولې شروعات یې دغه څه کول نو هر سړی به دا هر هلک هر کوچني به دا کوشش کوي چې زه پټ سم داسې محفوظ ځای پټ سمه چې ما نه کې پیدا بس چې ما نه کې پیدا دا ګوازما کامیابي ده نه نو دا به ډېر ښه یو د خندا یو سلسله به وله کوچنیانو به سره خندل ټیم پاس به سره کوي یو په بل پسې منډې به وله د یو بل په تلاش کې به تلو د یو د بل سره به چې دوی هغه شناخت دغه ته را پیدا کوي چې پلانکي وګټله بخت محمد وګټله یا سفر محمد وګټله یا څه پلانکی اشرف الدین څه سلو ته ودرېږه پلانکی څه سوله پلانکی څه پسې ګرځېدلو د دا وژه به یې ونیول در د خولۍ یا در صدرۍ به یا در کالۍ به یې نیولې و را به وستل ناره به یې کولو ما ونیوئ ما ونیوئ ما ونیوئ ما وګټله ما وګټله بس نور به هم بیا ورور سرونه بیا لاندې ځړولي وو چا چې څوک چې به یې نیولي وو هغه ته به ملامت ولې تی ونیولې تی ټیلو کړلې تی ونیولې خرکه سم نسی و پټ پې غورونه به ورکول نو ګوار چا به دا کوشش کوي چې بای ما نوی نسی زه محفوظ ځای کله کله به داسې خطرناکه وسلو چې بای په یو دروازه کې په یو المارۍ کې به څوک پټ سلو یا په واشنګ مشین کې به پټ سلو بیا به هلته ورور دروازه به نه خلاصېدله نه نو دا رقم ډېر حادثات به سوي ولو چې بای ټیلو به ختم سوی وله آنک مچولي یا پټپټانې به ختم سوی وله دی به لا ځوان دی به لا هلته پټ و کوچنی به پټ و بیا به خلک پسې ګرځېدلو مور پلار چې څه سول دوی به دمه نو ټیلو بازي پټپټانې کولې یو ځاګی پټ سوی هلته و پسې بیده سوی ولو یا بیا خدای نه خواسته ساه بنده سوی وله نه ګوه مطلب دا کله کله داسې لیرې علاقو له چې ولاړ سي یا ځای ډېر غیر محفوظ ځای چې څوک کوچنی پټ سي ګوه دا د هغه دپاره ډېر نقصان دی و د کوچني پیمانه باندې نږدې چې بازۍ سره کوي بیا به ډېر ښه خوند کوي نو دا د پټپټانې یا د ټیلو یا د پکړن پکړایي یا انک مچولي چې ورته وایي دا په ټوله قومو کې د کوچنیانو په انټرنیشنل سطح باندې هر کوچنی دا بازۍ کوي که انګریزان دي که پښتانه دي که پښتانه هم دا بازۍ کوي او د کوچنیوالي زموږ یادونه ورسره تازه کېږي ډېر دا رقم انجن یا هلکان دي چې ور په اوس وخت په غټو غټو ودو باندې دي څوک کې مړه دي څوک ولاړ سو بار سلو زموږ د علاقې څه بار سلو هغه شناخت که سر ختم سلو پکښنیوالي به موږ د ټیلو بازۍ سره کولې او د پټپټانې بازۍ سره کولې اوس که څه یو بل نه سره پیژنو نه مې ټلیفون نمبر سته نه مې شناخت سته نه مې یو تعلق سته بس ولاړو ختم سلو هغه یادونه دي زموږ په زړه کې تازه دي موږ یې اوس هم یادوو کله کله چې په یاد راسي یو څوک د ناجوړي غه واورو چې بیخي د شناخته یې چې یاره د ده سره خو موږ بازۍ کولې څنګه ښایسته دور ولو څنګه ښه خوند و د چا کره به تلو راتلو خنداګانې به ولې هېڅ شرم نه ولو هېڅ حیا به نه وله هېڅ داسې یو غلط سوچ به نه و نن سبا خو وروره د چا وخورو ته هم چا انګېرلي په غلط نظر ورته ګوري پخوا موږ به یو د بل کره تلو راتلو هېڅ داسې غلط سوچ به نه و هر چا به موږ ته د خپلو بچیانو رقم عزت راکوي خنداګانې به ولې عزتونه به یو د بل سره به شناختلو دوستیانې به ولې موږ به د همسایګانو کور تلو پړوسیان به زموږ کره راتلو د دوی خویندې زموږ خویندې زموږ خویندې د دوی خویندې دا رقم به یو ښه ټولنه یو ښه برداشت یو ښه ماحول یو ښه خنداګانې دور ولو چې تیر سولو د نن سبا په دور کې دغه شیان نسته باید چې دا برته پیدا سي او د مشران ورته ووایي او په دا سکولو کې باید چې دا پټپټانې ټیلو آنک مچولي پکړن پکړایي دغه لوبې و دا کوچنیانو ته ور وښیي چې بیا دوی د دا ګیمو دا شیانو سره ووځي جسماني ذهني ازمایش کې او طاقت کې نور هم زیات سي نو دوستانو نن د ټیلو په حواله یا د پټپټانې په حواله باندې ما مجلس وکړي سبا به د بل لوبې سره راځو په دا پلی لیست کې ما د لوبې متعلق د پښتنو لوبې ثقافتي او فولکلوري لوبې په حواله باندې نور هم ویډیوګانې جوړ کړي تاسو هغه هم وګورئ کمنټ پر ورکړئ او واتساپ کې لینک واستوئ یو بل ته او دا زما چینل سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ بټن دباو کړئ چې بیا هره ویډیو ماښام زه اپلوډ کوم در تاسو در ورسیږي سبا د یو بل لوبې متعلق معلومات له سره به ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو حاضردم ما نقیب کزې ته راکړئ اجازت د الله په امان اسلامي انقلاب زنده باد